دغه ولس هغسې سرداران نه غواړي، نور دغه سردارانو سره دوی ملګرتوب نشي کولی او نه کوي. سردارانو امتیاز ورکړی دی. ما تا ته خواست دی، دغه رهبرۍ ته مې خواست دی، پیشنهاد مې دی چې د دې هلمندیانو پر ټپ باندې ملم کښېږده، د دې هلمندیانو غور وکړه. دا هغه هلمندیان دي ما تا ته وویله چې هر یو د مرګ تر ساعته درته درېږي. دلته موږ ډېر ښه مخور شیخان لرو، مولوي صاحبان لرو، ملایان لرو، قومي مشران لرو، ډېر غښتلي خلک لرو او ډېر ښه پوه هوښیار خلک لرو. ګرد عمر ټول عمر یې په دې کې تېر کړی دی چې د یووالي لپاره، د اتفاق لپاره یې کار کړی دی. زه د دوی په نمایندګۍ باندې د جمعه خان څخه یو جان مننه کوم چې هلمندیان یې داسې په دغسې لکه راوچ ترخان اوار دی، ټول عمر یې پر داسې یوه ترخان راټول کړي دي او دا یې متوجه کړي یو، دې ته یې جوړ کړي یو چې راسره اتفاق وکړو، یووالی وکړو په دې خاطر باندې. نو زه خبرې ډېرې نه کوم، ستاسې راتګ ته ښه راغلاست وایو. موږ به تر هغه وخته پورې چې ژوندي یو، زموږ اولادونه ژوندي دي، موږ به د خپل قوم دفاع وکړو، د خپل سردارانو به دفاع کوو، د خپل سردارانو عزت او ابرو به ساتو. او د سردارانو زموږ خواست او پیشنهاد دی چې د هلمندیانو ته د یو هلمندي په سترګه وګورئ. ډېرې توقع تقاضاوې د زموږ خلکو درلودلې چې ستا سره وویني، ستا د رهبرۍ سره وویني. نن شکر دی الحمدلله دا دی ټول پر یوه ترخان سره راټول یو او ته په داسې حالت کې راغلې. موږ ستا څخه یو جان مننه کوو، ستا د ټیمه څخه، ستا د حیاتو څخه یو جان مننه کوو. خوشحاله یو، خدای مو تل خوشحاله لره، خدای مو تل بریالي لره. نو بس دغه خبره ده، خدای پاک مو راته ژوندي او بریالي لره.